ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو وینډوز 10 سٹارټ کوو. نو د تیرو کورسونو مطابق موږ تاسو کوم مطلب هغه سیستم باندې کو مخکې یعنی لیسن بای لیسن مخکې موږ تاسو راځو لیسن 1 اف وینډوز 10. ها بیس سلیکشن بیس فیوچر د زموږ شعار دی. غوړه انتخاب غوړه راتونکي وینډوز 10 لیسن 1. ها وای what is windows په خپل چی ده. ها دا څورته وی چې windows is a system software which gives ability of working to computer. We will learn windows 10. ګوره windows کوم د system software ده کوم چې کمپیوټر ته د کار کولو قابلیت وربخشي. کچیرته مطلب په کوم کمپیوټر کې windows نه وي هغه کار نشي کولای. سیدا مختلف قسمه windows موږ تاسو بازار کې لرو. مثلا windows XP ده 7 ده مطلب وینډوز وستا ده سرور ده وینډوز 8 ده وینډوز 9 ده. موږ تاسو بل خلک کوم وینډوز وایو وینډوز 10 ولدا مطلب تر ټولو څنګه ده مطلب اپډیټ وینډوز ده یا نوی ده. ها یو څه د وینډوز 10 باره کې تاسو کو معلومات لا سره وګورئ. څه وایي چې نیم ریلیز ډیټ ریلیز ورژن ایډیشن او بیلډ. دلته ګورئ ما تاسو مطلب یو جدول یو مطلب هغه جوړ کړی ټیبل جوړ کړی د کوم تاسو بعض معلومات نیم ګوره نو موږ تاسو کار کوي کوم وینډوز دا وینډوز 10 دا. ریلیز ډیټ په کوم تاریخ مطلب بازار ته راغله. ګوره 29 جولای 2015 کې څنګه شو مطلب بازار ته راغله. ریلیز ډیټ دی. ښه که څوک پوښتنه موږ تاسو نو کوي چې وینډوز 10 کله بازار ته راغله موږ تاسو ورته چې جولای په 29 2015 کال کې کوم د بازار ته راغله. ښه بل څه چې ریلیز ورژن لکه چې دا انټي دا 10.0 انټي څه مطلب شو نیو ټیکنالوژي. ښه دا کوم قسم وینډوز دا مطلب دا انټي دا یعنی مطلب نیو ټیکنالوژي پکې دا او 10.0 چې دی ورژن دی ماډل دی. بل د دې ماتر کوم دی ایډیشنونه دي. ښه ګوره مختلف قسم لري ایډیشن لري لکه وینډوز 10 هوم وینډوز 10 پرو وینډوز 10 انټرپرایز. موږ تاسو ولو انټرپرایز ایډیشن لولو. ښه بل چې ما سره وینډوز 10 ایجوکیشن وینډوز 10 موبایل ان وینډوز 11 وینډوز 10 موبایل انټرپرایز وینډوز ILT کور. موږ تاسو کوم وینډوز ولو وینډوز 10 انټرپرایز ایډیشن موږ تاسو کوم ولو دا بیلډ د لکه موږ تاسو انټي دا کوم دی خپل چې موږ تاسو یو نمبر د انټي نیو ټیکنالوژي 10.0.1.10 5 8 او 6 دا. ښه راځو تاسو کله چې په خپل کمپیوټر کې وینډوز 10 انسټال کړل او کمپیوټر مو چالان کړ نو زموږ تاسو کوم د مطلب دغه ساحه کې ښکارا کی. اوس موږ تاسو کوو دغه ساحه څخه کو سټپ بای سټپ ټول چرته د ساحه ته سوي لګي. ګوره ښه د لپاره زو د دې مطلب بعض نوټونه موږ تاسو کو لیکو ځان سره. ښه ګوره د مکمل ساحه ته سوي لګي ډیسکټاپ ورته وي. دا ګوره د مکمل ساحه ته سوي لګي ډیسکټاپ ورته وي لګي. دا ولنه برخه شما سره نوښت کوم چلکا ډیسکټاپ. ښه ګوره د ډیسکټاپ څه کار دی کچیر د ډیسکټاپ نیوی زنه شم کولای دغه شین څه کما دلته واچوم نو پاس ډیسکټاپ داس طریقو چې مطلب ډیسکټاپ شي لکه is an area دا یو ساحه ده چې موږ تاسو را یو ساحه ده where we can put څه شرکا where we can put something. ګوره با شرم تاسو کولای شئ ته چولې شو لکه چې لکه اوس ګوره ورته زه ته چې مطلب دی کوم شیان دی. ګوره تاسو مختلف قسم شیان ګوره دا ګوره مطلب افغان دیس پی سی نیټورک تر دې ځای پورې. اوس ګوري دا متسکه اوس سټپ به سټپ ولې دا چی دي دا ګوري ما سره چی دی فولډر دی چې ما سره فولډر دی. نو زه ما چلکه په دې شایانو کې امکان لري فولډر ووسی سوسی فولډر. بل چې ما سره لکانو دا ګوري ما سره مطلب یو آیکن دی چې ما سره یو آیکن دی. ګوري یاد کې ساتي په وینډوز 10 کې ته ما سره راځي دیس پی سی راځي په وینډوز 7 کې مای کمپیوټر راځي. ښه دا چې ما سره دا یو آیکن دی چې ما سره آیکن څنګه نوشته کی دا قسم ښه آیکن. ها اوس خپل وای چې آیکن څه مطلب دی آیکن یو شکل ته ویل کیږي یا مطلب چې تاسو دا یو علامه ده یو نښه ده. دا آیکن خپل څه کار کوي دی مشخص شینه څه کوي نمائندګي کوي. لکه زه اوس په دې کلیک کوم ماته وسه کی دا ټول ډرایونه برا اوپن کی نو دا چې شما سره دا د سپیسی څو کړل د دې شانه نمائندګي وکړه ماته سیدان. ها آیکن نو وشول لکه دا ماته کوم دی مطلب نیټورک پلیس دا خپل یو آیکن دی. ها یا پر ایگزامپل ریسایکل بین دا کوم د ماسره آیکن دی کنټرول پینل دا ماسره کوم دی آیکنونه دي چې دا خو کلم چې تاسو لومړی ځل لپاره خپل وینډوز انسټال کړئ تاسو سره
دغه شان مطلب شاید نه شي ګوره صرف دا شان د سره کار کوي په وینډوز 10 کې ښا یو ریسایکل بین کار کیږي یو دیس پی سی کار کیږي او یو ساده یوزر آیکن کوم دا کار کیږي دا باندې شان به تاسو کې خپل براوړي دا سیدا یو موږ تاسو د خلاري او سټیپ سټیپ بولو ګوره د افغان کوم د ماسره چې اوس کرنٹ یوزر دی چې د ماسره کرنٹ یوزر دی دیس پی سی چې د ماسره د مای کمپیوټر دی او نیټورک پلیس څه کار کوي دا مطلب مشخص کار لپاره دی چې موږ تاسو کله خپل نیټورک کمپیوټر نیټورک څه کول ته مطلب هغه سیټ کوي چینجز پکې راوړو ریسایکل بین څه کار کوي کوم شان چې ډیلیټ کوم چرته زی ریسایکل بین ته زی او کنټرول پینل چې دی د تم تاسو کو خپل سیستم باندې کنټرول راوړو خبادي لکه دا چې د ماسره د پروګرامونو آیکنونه دي چې د ماسره پروګرامز آیکن دي ها دا چې د ماسره د پروګرامونو آیکن چې د ماسره پروګرامونه آیکن زه به ګورې څنګه پوه شم چې دا ماسره مطلب یو شارټ کټ ده ګورې ورته دلته اوس ماسره کوشنې غونډه علامه ښکاره کړي دا ګورې د ویکټور علامه دا څه معنا ورکوي دا چې د ماسره شارټ کټ ده چې دا شارټ کټ داسې نوشته کېږي ښه شارټ کټس امکان لري د ډیسکټاپ مخ باندې تاسو کو د مختلف قسمه پروګرامونو څخه شارټ کټ واچو لکه اوس ګوره دا یو شارټ کټ ده ماسره دا یو شارټ کټ ده دا یو شارټ کټ ده دا یو شارټ کټ ده سیدا ځکه زه پوهېږم چې سره چې د ویکټور علامه ده چې کله سره دغه کوشنې علامه راغله زه پوهېږم دا چې ماسره یو مطلب شارټ کټ ده باندې ګوره دا ماسره کوم مطلب فایلونه دي چې ماسره فایلز دي ګوره دا چې ماسره مکمل فایلونه دي نو زه چې امکان لري بعض اوقات دلته فایل سم واچو څه شي فایلز لیکنه هم تاسو ورته وایو ډاکومنټس اوس ماسره مختلف قسمه فایلونه دي لکه زاهد کو دا یو کویک بوک پروګرام مطلب فایل دی دا دی مطلب دی پاور پوینټ دی اوس ګوره دا ماسره کوم مختلف قسمه چې دي دا آیکنونه مطلب څه کار کوي ته ماته فایل نه کار کوي دا اوس ګوره ماسره مطلب بل آیکن دی دا اوس ماسره مطلب یو ویډیو ده صحیح شو نو زه چې امکان لري د سکرین مخ باندې تاسو کو ویډیو ماچو څه خبر نشه پکې صحیح ده ښه بل لکه چې ما سره پر ځم ته چل ته یو فولډر ما سره ښکاره کیږي نو زه کولای شم مطلب فولډر هم څه کوم دلته واچو ما دغه ته کولای شم مختلف قسم شان څه کې په ځای کې لکه امکان لري تصویرونه واچوي څه خبر نشه پکې نو ډیسکټاپ چې ما سره یو ساحه شولا یې باندې څه کې مختلف قسم شان څه کوي ځای په ځای کوي ښه دا مسله کلیر شولا راځور پسې کوم تاسو ته مطلب دا کوم څنګه ګورئ د دې شاته کوم تصویر ګورئ ګوره دا ما سره کوم د وینډوز 10 سټینډرډ هغه دی چې د ما سره دا بیک ګراوند ایمیج دی چې د ما سره بیک ګراوند ایمیج نو زه به سوې ما چل کړم چې د ما سره بیک ګراوند ایمیج ښه دا چې د ما سره د وینډوز 10 خپل سټینډرډ بیک ګراوند ایمیج دی د سوې ما بیک ګراوند ایمیج ښه دا وروسته وایي چې مطلب د څه قسم به تاسو بدلو ښه بیک ګراوند ایمیج دا ښه راځو بل لکه ګوري ورته د پر ایگزامپل څه کوم لکه دا چپ کلیک نسم او د موز دا سره کاشکاګه من ګوري او ساحه څنګه شو ما سره انتخاب شولا د دې چې کیږي سلیکشن څه شي سلیکشن من انتخابول ښه چپ کلیک سره څه کوم زه یو ځای انتخابوم بل ګوري ورته دا اگر اخره ما چپ کلیک نسم او دی خو راو کاشکاګه ما د دې چې کیږي ډرګ څه شي ډرګ من خویول ښه ډرګ او کوم ځای کې می چلک ورګزار کوس ګوره کا دې نه خویو مل تاسو کوم ورګزارو مې تاسو می ګزار لکنه د دې شرکې ډراپ ډرګ خویول ډراپ ورګزارول سیدا نو شو کوم چل کا ډراپ ډرګ اند ډراپ ډرګ مطلب شي خویول ډراپ ورګزارول التا ها دا مسله ګرم کلیئر شولې رزور پس لاندې ګورل تا ګوري باز وخت تاسو څه کوي دلته مطلب یو ځای کې ودرېږي فار ایگزامپل څه کوم دلته لګا زو درېږم صحیح شو دلته لکه څنګه شوم زو درېدل ما سره څه یو لیست کړی دا ګوري سو شو د ډیسک ډرایو هاندویر کنټرول سیدا د دې سره کېږي ټول ټیپس څه شي ټول ټیپس دي دا وایي خاط شي ټول سټیپ د دې څه مطلب د تاسو څه کې معلومات درکوي ښه ټول ټیپس څه کې دا مطلب انفارمیشن درته ښکارا کوي خاصه ښکارا کوي انفارمیشن ښکارا کوي درته د څه باره کې د دې موجوده آیکن باره کې ښه راځو دلته نه ور پسې ګوري دا چې کوم د ما سره مکمل دي چې کې ټاسک بار ورته وایي د کوم چې ځان تاسو ښکارا کوي ګورو ته د مکمل ته چې کې ټاسک بار ورته وایي ښه نوښته به کوله چې ټاسک بار ښه ټاسک بار کې ما سره به مختلف قسمه نوري برخې دي ښه ټاسک بار کې ګوري ما سره مختلف قسمه برخې دي دې برخې ته چې لیکيږي سٹارټ بٹن چې شي سٹارټ بٹن د دې ګوري څه کار دی دا سٹارټ بٹن څه کار دی ګوري زه په دې کلیک کوم نو ما سره څه کار کوي ګوري تاسو ورته دا ځل کارم ما په دې کلیک وکړ نو ما سره څه کار کوي دا لیست کار کوي دا به موږ تاسو خو ورسته وایو ښه د دې سٹارټ بٹن دا کار ته څه مطلب سٹارټ مینو چلان کې څه چلان کې لکه چې سٹارټ مینو چلان کې درته ښه سٹارټ مینیو ښه دا مو شو بل لکه چې د ما سره د وینډوز 10 کې نو ورغله څه نامه دا سرچ چې سرچ مطلب الکانه جستجو کول پیدا کول یو شی درنه ورکی سو کا ماته پیدا کا چیرې
او دغه ملکانو چې کوم دی په وینډوز 10 کې نو راغله څه په نامه سره ټاسک ویو چې شي ټاسک ویو تاسو نه شو کوم چې ټاسک ویو د دې ګوري څه کار دی الګا زه په دې کلیک کوم اوس ګوري تاسو څه ګوري ما چې موجوده وخت کې څه اوپن کړی ټول څه کوم په یو وخت څه کتلی شم ټاسک ویو څه کار کوي څومره شیان چې تا خلاص کړي واسطه کولای شي په یو وخت ټول لیدلی شي د دې سره کې ټاسک ویو بیا ور باندې کلیک کوم الګا څنګه شو اوس ما سره یو ښکاره کېږي نو که ته وایې چې یاره څومره شیان چې ما اوپن کړي یو وخت کې څه کوم زه یې کتل غواړم نو چې باندې کلیک کوه په دې ټاسک ویو باندې کلیک کوه صحیح شو دې ته بعضې خلکانو ورچوال ډیسکټاپ هم وایي ښه خو تاسو څه زده کوئ ټاسک ویو زده کوئ بله لکه چې ما سره دا انټرنیټ ایکسپلورر چې ما سره لکانو انټرنیټ ایکسپلورر د دې ګورې څه کار دی کله چې موږ تاسو مطلب نیټ سره کنیکټ وو نه زه غواړم یو ویب سایټ اکسس کړم ښه نو څه به کوم لکه دې نه به کار اخلم انټرنیټ ایکسپلورر نه ښه په دې به کلیک کوم نو شو کوم به ورته www.google.com ته ټایپ کوه ورته صحیح ده هلکه څه مې پکار دی ورته چې یاره ګوګل مې پکار دی ته څه کوه ورته ټایپ کوئ یا فیسبوک هلکه غواړې دا زموږ تاسو بادي کلاس دی ښه facebook.com څخه ورته ټایپ کوه که چېرته مطلب تاسو سره نیټ وي ډایرکټ څه کولی شي کنیکټ کېدلی شي ورسره ښه دا چې د ما سره انټرنیټ ایکسپلورر دی ښه صحیح شو ښه پهلې ما سره مطلب ډېر نشته دی ښه نیکسټ زه ورپسې دا لکه چې موږ تاسو سره دا څه کاري کله کنو فایل ایکسپلورر دی چې ما سره فایل ایکسپلورر د دې ګورې څه کار دی راځئ په دې ځان پوه کړو دا ډېر مهم دی ښه فایل ایکسپلورر ښه ښه د دې ګورې دا کار چې موږ تاسو څه کوي مطلب خپل هغه اوپنوي ګوره اوس زه په دې کلیک کوم لکه ما ډایرکټ سره اوپن کړل مای ډاکومنټ یې اوپن کړ په وینډوز 10 کې لکه په وینډوز کې څه ورته ویلې 7 کې څه ورته ویلې مای ډاکومنټ په وینډوز 10 کې څه ورته وایي فایل ایکسپلورر چې شی فایل ایکسپلورر ورته وایي ښه د دې څه کار دی دا مطلب مای ډاکومنټ اوپنوي دلته ګوره ما سره شدید نه اوپنولی شي دلته ورباندې کلیک وکړه صحیح ده ښه دا مو شو دا لکه چې ما سره دا سټور دی لکه نو انلاین سټور دی چې ما سره انلاین سټور د نیټ سره کار لري ښه مطلب دې کې ته څه کولی شي بعضې معلومات څه کولی شي سټور کولی شي ښه بعدي دا ما سره مطلب نوری کني اوس فار ایگزامپل ما څه کړی زه اوس لګیا یم او شیان مطلب ریکارډوم دا اوس ما پهلې څه کړی پروګرام اوپن کړی دی دلته لکه راځو دا مکمله ساعت تاسو ګورئ د دې څه کې نوټیفیکیشن ایریا څه شی نوټیفیکیشن ایریا دې ته وایي ښه دلته بله که نوشته کړم چې یوه بله برخه پکې دی څه په نامه سره نوټیفیکیشن ښه ایریا ښه نوټیفیکیشن ایریا څه کار کوي لکه دا نوټیفای کوي سړی خبروي دي چې مطلب دلته اوس څه روان دي نوټیفای څه مطلب خبرول نوټیفای می ما خبر کا ښه دې کله که چیرې ما سره بیا مختلف قسمه نورې برخې دي ښه دا چیرې ما سره کنه شو اور هایډ بټن دی چې لکه نو شو اور هایډ ښکاره کا او پټ کا دلته اوس ما سره نور ایکن هم شته نور علامې هم شته هغه ښکاره کوي او درته پټوي ښه دلته څه نوی شو کومه لکه چې دا دې کې ما سره کوم دی مطلب یو شو دی شو مین ښکاره کول او بل چې ما سره هایډ دی ښه شو اور هایډ بټن پکې دی ښه دا یو شو ښه بله لکه چې ما سره ته بیټري ښکاره کړي څه ښکاره کېږي بیټري ښکاره کوي چې مطلب څه پوزیشن کې روانه ده بیټري ښه دا مو شو نیکسټ راځم ورپسې ښه دا چې ما سره کنه وای فای دی چې ما سره وای فای ما ته ډسپلی کوي چې مطلب ستا وایرلیس نیټورک کنیکټ دی یا نه وای فای ښه اوس ګورې ما ته څه ویل لکه ایک سی پی کش کړی که نه یعنې مطلب زما کمپیوټر کنیکټ نه دی او بل چې ما سره کنه سپیکر دی چې دی سپیکر ګوره سپیکرز ګوره دلته زه ورنه ودرېږم اوس څه ما ته څو پیسه لکه زموږ تاسو اواز دی سر پیسه کم که اوس زیات کا صحیح شو ښه او دا چې ما سره کنه دې ته ویل کېږي نیو نوټیفیکیشن ښه چې دا موږ تاسو وروسته وایي چې مطلب دې باندې څه کار کولی شو ښه نیو نوټیفیکیشن کې څه کوم تاسو مطلب نوي نوټیفیکیشن څه کو ورته اډ کوو ښه نیو نوټیفیکیشن ښه راځو ورپسې دلته لکه چې ما سره دې ته ویل کېږي لانګویج بار څه شی لانګویج بار د دې ګورې څه کار دی لانګویج بار دې کې تاسو څه کوو خپله ژبه بدلو رابدلوو اوس کومه ژبه ده لکه انګلیش ده پښتو د لکه پکار شو پرسي د پکار شو څه کوه دا بدلوه دا وروسته وایي چې مطلب څنګه دلته موږ تاسو پکې مطلب اډ کړو ورته ښه او دې سره خواته لکه بل څه ښکاره کوي ما ته ډېر ان ټایم ښکاره کوي ښه څه ښکاره کوي ما سره ټایم ښکاره کوي دلته اوس ګوره په دې کلیک کومه څو بجې دي مطلب اوس ګوره ټایم هم دلته ښکاره کوي تاریخ هم ښکاره کوي جنوري 15 او 2014 کال دی صحیح شو او دې سره خواته لکه یو کوچنی غوندې بټن دی څه نام یې دی ایروپیک بټن چې شی ایروپیک دلته ګورې کوچنی غوندې بټن ښکاره کوي ښه ایروپیک ایروپیک ښه د دې ګورې څه کار دی لکه دا مطلب تر ډیسکټاپ هایډ کوي او شو کوي ګوره کلیک کړی باندې ډیسکټاپ ښکاره کا او هایډ یې کا څه کوي دا لکه نو
ډیسکټاپ شو کوي او هایډ کوي درته د څه کیږي ایروپیک بٹن دی ته ویل کیږي. ښه ګورې دلته مطلب زه څوک کومه ډیسکټاپ باندې ښی کلیک کوم نو ما سره څه ښکاره کېږي یو لیست ښکاره کېږي لکه نو راځئ په دې ځان پوهېږو چې دغه لیست څه شی دی. ښه راځو دلته ګورې ورته کله مې چې ډیسکټاپ باندې څوک لکه یو کلیک وکړم ما سره څه ښکاره کېږي لکه یو لیست ښکاره کېږي. لیست څه وایي پاپ اپ لیست پاپ اپ لیست یا ورته بعضې خلک یو بل نوم اخلي پاپ اپ مینیو ورته وایي. ښه پاپ اپ لیست یا پاپ اپ مینیو. ګوره پاپ اپ څه مطلب چې داسې ښکاره کېدل. ګوره کلیک کوم نو څنګه شو زما په مقابل کې یو هغه څه کړ ماته یو لیست ښکاره کړ دې ته چې ویل کېږي پاپ اپ لیست یا پاپ اپ مینیو. اوس ګورې ورته کمپیوټر کې څه مطلب کوم کار کوي هغه یو کمانډ دی چې د ما سره یو کمانډ لکه فار ایگزامپل څه قسم لکه ورته دا څه کا بند کا هلکه دا مطلب اوپن کا د چې ما سره دا کمانډونه دي زه خپل کمپیوټر څه کوم یو کمانډ ورکوم ورته چې پلان کې کار وکړه پلان کې کار مه کوه نو ستا سرکار چې سره په کمپیوټر کې کمانډ سره دی سیدا. ښه راځئ اوس موږ تاسو کو کمانډ وپېژنو چې کمانډ څه شی دی. ښه کمانډ وایي امر ده is used to do څه شی لکه a task. ښه a special task یا مطلب specific task. ښه یعنې مطلب مشخص کار ترسره کولو لپاره موږ تاسو څه کوو دې نه کار اخلو. ښه specific task. اوس ګورې ورته لکه ورته څه وکړه لکه دا بند کا کوشنی کا دا لکه خلاص کا دا چیرې ما سره ټول کمانډونه دي لګیا یم څه کومه کمپیوټر ته کمانډ ورکوم هلکه دا اوپن کا دا بل بند کا مطلب دا اوس ګورې ما سره چیرې مکمل کمانډونه دي چې ما سره کمانډس دي. نو ستا سره کار چې سره دی کمانډونو سره دی نو کمانډ وایي مشخص کار ترسره کولو لپاره څنګه دی استعمالیږي سیدا. نو دې کې ګورې ما سره اوس مختلف قسمه چیرې کمانډونه لکه پاور ځان ته یو کمانډ تر د اخره پورې سیدا. اوس یو څو خبرې نورې کوو چې ذاته مهمې دي په خپله ګوري بعض اوقات مطلب تاسو کمانډ ګوري چې هغه څه لري دوه موډ لري. څه لري دوه موډ لري. ښه راځئ په دې باندې کار وکړو چې مطلب کوم کوم موډونه دي. ښه نو شو کومه لکه چې موډس اف کمانډ. ښه ګورې ورته یو خو ما سره مطلب چې دي دوه قسمه موډونه دي. یو اول ټیکسټ موډ کې موږ تاسو سره لکه چې وي ټیکسټ موډ کې وي. نمبر 2 ګرافیک موډ دی. ښه ګرافیک موډ. خلاص اوس دا موږ تاسو پیژنو چې ګرافیک موډ کوم دی او ټیکسټ موډ کوم دی. ګورئ دلته زه رایټ کلیک کوم تاسو ګورئ ورته د دې ویو سره تاسو کوم علامه ګورئ نشته که نه صرف یو ټیکسټ دی نوشته ده ورسره دا کوم موډ دی ما سره ټیکسټ موډ دی او د پاس ګورئ لکه دې سره چې دی یو علامه راغلی که نه دا کوم موډ دی ګرافیک موډ دی چې د کوم سره مطلب یو نښه یو علامه راغلی وي هغه یو مطلب چې دی ما سره هغه په یو ګرافیک موډ کې دی او کوم سره چې علامه او نښه نه وي راغلی ته چې لیکي ټیکسټ موډ ګرافیک موډ او ټیکسټ موډ. بله خپله کمانډونه مطلب څنګه دي کلاسیفای شوي دي. ښه تقسیم بندي شوي دي موږ تاسو سره لکانو څه قسمه لکانو یو مین کمانډ وي لکانو مین اساسي. ښه مین کمانډ او بل چې ما سره لکانو سب کمانډ وي. ښه اصلي کمانډ او فري کمانډونه مین کمانډس ان سب کمانډس. ګورې څه قسم دي دلته ګوره زه کلیک کوم اوس ګورې ورته دغه پیسټ کوم دی دلته کوم علامه لري دا کوچنۍ غوندې علامه نه لري که نه اما پاور ته راځم اوس ګورې ما ته کوم دی چې د نور کمانډونه لري نو پاور چې شو ما سره دا مین کمانډ شو دلته چې کوم سره ښکاره کېده چې ما سره فري کمانډونه دي دا اصلي کمانډ شو دا باقي چې کوم دی چې ما سره ټول فري کمانډونه دي. کوم سره چې دغه علامه وه دا ګرې درجن علامه نو پوه شي دا چې ما سره دا سب کمانډونه لري فري کمانډونه لري. اوس ګوره پیسټ کوم د فري کمانډ نه لري که نه ځکه دا صرف یو مین کمانډ دی اما دا ګوره دا ما سره مطلب دا کمانډونه لري دا لکه دا کمانډونه لري دا کمانډونه لري سیدا دا چې ما سره مین او سب کمانډ. ښه راځو خپل درس وروسته کوم تاسو مطلب دې نو ځکه وسټارټ کوو. ګورې کله دلته ما مطلب رایټ کلیک وکړو ما سره څه ښکاره کېږي دا لیست ښکاره کېږي دې کې اوس ما سره مختلف قسمه چې دي کمانډ دي. اول چې ما سره کنه پاور شی پاور دا امکان لري ستاسو په وینډوز 10 کې دا نه وي. ښه کوم وینډوز چې مطلب ایرانی وینډوز یې کې دا څه کړی مطلب خپل اډ کړی ورته. ښه امکان لري ستاسو په پلیس کې دا شی نه وي. ښه اول چې دا مثلا کانو لاک دی دا اوس ځکه نه کوم اوس ریکارډ روان دی کمپیوټر چې کوم سره کانو لاکی. ښه دا مثلا ته بیا روانه چیرته وایي دلته ګوره د پاور لاندې موږ تاسو کو دې باندې کار کوو خو یو تیوري خبرو کوم درته سیدا ګوره پاور څه کار کوي کانو لاک کلفول کمپیوټر باندې مطلب کار کول نه غواړم څنګه دا کلف کا ماته لاکی کا سویچ یوزر لکه څه مطلب اوس کوم یوزر مالته اوپن کړی دی افغان یوزر او ته مالک یو بل یوزر اوپن کا دا ورس سوال چې مطلب یوزر څنګه جوړیږي او څنګه بدل کو ساين اوټ مطلب څنګه شاده هغه نه وځه د دې یوزر نه څنګه شوزه سلیپ کمپیوټر دی مطلب چالانم وی اما بعد د کم مصرف کی هایبرنیټ څه مطلب شو ما چې کوم کار اوس په روان کړی دی لس ورځې بعد سره لمه چې چلان مې کړ اما کار دی ور باندې څنګه وی بیا راشي هایبرایډ شټ ډاون څه مطلب څنګه تاسو کنو
یو څه مطلب څنګه شي کمپیوټر دی بند شي خو فل نه 50% هایبرایډ او کوي چې مطلب فل شو ډاون کمپیوټر مکمل سکا بند کا او کوي چې ریسټارټ کمپیوټر یو ځل ګول کا دوباره سکا چالان کا ها دا مثلا مو شولا راځو دلته بل لکه سوی وی مین ښکارا کیدل اوس ته مطلب وایي چې لکه ستا دغه آیکن چې کوم دی دلته دا ستا کوم شیان چې مطلب ډیسکټاپ باندې اچولی دي کوم قسم لکه غواړم تم چې ویو کله څه قسم لارج آیکن کلیک کړئ باندې څنګه شول آیکن نو ټول څنګه شول غټ شول غټ ښکارا کیږي دلته او کوي داس نه ویل کې ویو ته څو کا میډیم سایز کې وسی دا اوس ګوره څنګه شمه سره میډیم سایز ته چینج یعنی نه ډیر غټ دي نه ډیر کوچنی دي او کوي داس نه ویل کې سمال آیکن کلیک کړئ باندې څنګه شو مثلا کوچنی شول بیخي خو تاسو کوم قسم لکه ساتي دغه میډیم ساتي ښا صحیح شو مادر څنګه شو میډیم یعنی نه ډیر کوچنی دی او نه ډیر غټ دی ښا بل لکه سوي چې اټو ارینج آیکن اوس ګوري ورته باز او کدا سکیږي زه مطلب کلیک کوم تاسو کوم دا کلیک سره دلته وړم ګوره دا آیکن څه کوم زه ګډوډول شم ښا یعنی دې کې مطلب څه کې ما سره مختلف قسمه تغیرات خلک راوړل شي ګډوډي پکې راتللی شي زه ته تاسو کدا بند کړه نو څوکا ویو تلار شته چې اټو ارینج شل کنو اټو ارینج کلیک کړم نو څنګه شو ما سره ډایرک خپل جوړ شول اوس یو نه پر راځي مطلب دا څه کوي کلیک سره بل ځای دی وړي څنګه چې کلیک پرې خو څنګه شو مطلب خپل عمل ته راځي نه تغیریږي نشم کولای سکم بل ځای ته وسما سیدا څنګه مې چې یو څنګه شو مطلب کلیک مې پرې خو څنګه شي خپل راځي را سره دې چې کی اټو ارینج ورته وایي ښا خرازور پس دلته بل څه لکه سوي چې شو ډیسکټاپ آیکن کلیک کړئ باندې اوس آیکن نه نشته کنه ټول ورک شول ته چې ښکارا کنو لکه کلیک ور باندې ته چیرې ډیسکټاپ سوکا شو ډیسکټاپ آیکن کلیک کړئ باندې څنګه شو سم سره ښکارا کیږي مطلب واړی راشي یا نشي را ښه دا مسله عمل شول بل لکه سوي سورت مين ترتیب کول دا د ډیسکټاپ په مخ باندې کوم فایلونه د څه کماته ترتیب کړه اسټینډینګ او ډیسینډینګ ترتیب باندې سودی او نزولي سیستم چورته وایي خاصه قسم ترتیب کی ګورل تر سر پسې و د سوکا بای نیم چې لکانو نیم نه مخ کلیک کړئ باندې اوس ګوري ما سره تیار کړل لکانو اول به ای راځي بی سی ډی د سر پسې مخ کې راځي ښا کته تاسو سره مطلب فایلونه وي او کوي دا مطلب نه لکه سایز نه مخ ترتیب کلیک کړئ اوس ګورم سوې لکانو چې دا ټول څنګه مطلب درون دی څنګه لکانو دا یو فلم دی چې دا تقریبا 800 ام بي دی نو څنګه شو اول هغه راغلاته یعنی ترتیب کول چې کوم ډیر فایل مطلب کوم چې ډیر درون هغه ډول راشي نو څوکا بیا دا سره مطلب دغه راشي او کوي چې داس نه ولکه اوس ګوره دوباره بیا انتخاب ورته تم چې نه آیټم ټایپ لمخ چې مخه آیټم ټایپ اوس ګوري ورته دغه څو فایل تاسو ګوري ورته ټول څنګه دي مثلا مطلب پاور پوینټ فایل نه ښه دا مې څنګه ګډوډ مکلل ښه دا به خو دې خو وسو اوس ورته دا چې چلو کله فایلونه ترتیب کا خو ټایپ لمخ کلیک کړئ اوس ګوره ما ټول فایل څنګه شو یو ترتیب کړه ګوره سیدا دوه ټول څه کوم یو شان دي چې لکه یو شان دي یا فولډر دي مطلب اسه کماته یو ترتیب باندې راوړه نو ته کولای شې مطلب هغه څه کې ټیب لمخ جوړ کړې ها او کوي چې نه مطلب ډیر موډیفاید کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ګوره دغه مطلب زم تاسو فایل وکنه چې اوپن کړئ مو لیکچر نوټ زم تاسو دا څه کله ماته اول راوړ او کوي چې نه سر چپا کار دیو کې کلیک کړئ باندې ته چې مطلب نوم نه مخه څنګه شو ما سره مطلب نوم نه مخه ما سره څنګه دا ترتیب لای شو ها صورت مشوبره لکه چې ریفریش مين تازه کول کله بعض اوقات تاسو کمپیوټر مصرفيږي نه څه غواړي چې ریفریش وکړي نو څوکا په دې کې وکړه ریفریش کوي چې د سره د تاسو کی شارټکټ چې لکه F15 څنګه بشي دا سره شارټکټ بشي مطلب هغه بشي سره ریفریش کیږي ود سره کمپیوټر دې سره د دې تاسو کولای شئ یا مطلب F15 پریس کوي ورپسې بل یو ډیره مهمه خبره ده بعض اوقات تاسو مطلب ګوري ورته اوس دا فیس کمانډ ما سره غیر فعال دی بعض کمانډونه لکه څنګه وی غیر فعال وي کمپیوټر کې راځي دا څه کوشش دي څه وایي ها اس نشو کوم لکه کوم چې مطلب ان اکټیو چې ان اکټیو کوم چې غیر فعال کمانډونه دي ښا ان اکټیو کمانډ اور کال شرکا څورته وایي دي تا ډیم کمانډز ښا چې کوم کمانډونه مطلب غیر فعال ته ویل کیږي د دې تاسو نه مخلو ډیم ورته ډیم مين نیمه شفافه غیر فعال اوس ګوري ورته دا پیس کمانډ کوم مطلب اوس کار نه کوي ډیم دی شفاف نه دی ما سره دا وره لکه د لپاره چې دا مطلب تفاعل کې بعض اکټیویټي غواړي څه غواړي لکه بعض کارونه غواړي پیس څه مطلب چې پیسټ مين اضافه کول اوس ګوره اول د لپاره چې مطلب دا څه کومه کفاله کوم مزه یو کار کومه یو شینه به کاپی اخلم سبا خرمه کاپی اوس ګوره فرض کله کده مې څوک دینه مې کاپی وخسره رائټ کلیک ور باندې کومه څوک ماته کاپی کا اول ته مال څه کا پیسټ کوس ګوره څنګه شو فعال شو کنه کلیک کړئ نو څنګه شو ما سره اضافه شو یعنی پیسټ څه کار کوم تاسو را کاپی شوی شي څه کې درته اضافه کوي
ها او کته وای داس نه ویل کا زما دا قسم په کار شو فرض کړه کله مې کاپی واخیستله وته کاپی څو کما تر کا پیست شارټ کټ څه شي شارټ کټ کلیک کړم نو ګوره ما سره څه جوړ شو لکه شارټ کټ جوړ شو لا زه څنګه پوه شم کدی علامه باندې پوه شم اوس دې شارټ کټ څه تاوان دی ګوره کچیرته مطلب دغه اوریجنل فایل ختم شي دا به کار نه کوي در سره شارټ کټ به بیا کار نه کوي کچیرته مطلب دغه فایل زه ختم کما دا بیا کار نه کوي ځکه همدغه فایل چا نمائندګي کوي د دې نمائندګي کوي دا چې ختم شو دا نو کار نشي کولای سره همیشه یو شی ما شارټ کټ په شکل ما پیسټ کوي ښا ځکه بیا کچیرته اوریجنل فایل منځ لاړو بیا کار نه کوي د سره دا ډیلیټ کوم راکړه ډیلیټ پرس کور پسې چرته لاړو ریسایکل بین ته لاړو ښا څه مې کړ ډیلیټ مې کړ دې ځنه خبره لکه سوې ګوره ورته د دې په پبلیش کوم دي د کمنټونو د اماونت کوم دی ویریبل دی څه څه نه لکانو داس نوښت کوم ښا دا یو څه ډیر مهمه خبره ده ښا amount of commands in pop-up list ښا pop-up list is variable څه مطلب شل کنو دا چې ما سره کنه کبیر تغییر دی ښا variables ښا variables څه مطلب کبیر تغییر دی لکه اوس ګوري بعض اوقات شاید بعض کمنټونو سره کم شي او بعض اوقات څنګه شي زیات شي در سره د دې سره کې variable اوس ګوري ما سره کڅو چې پیسټ چې وکړه مطلب دغه ماته پیسټ کا او کته وای چې مطلب څه کما ته انډو څه مطلب شو دوباره یې اوس ګوري بعض اوقات داس کومه ښا دا بل کڅ کې ډیلیټ کړی ځنه دا څه کما ته ډیلیټ کا ختم شو کنه او تم سو کله کا انډو ډیلیټ کوم کار مې تر سره کړی هغه څه ډوباره ریورس کا پدې کې وکړه نو څنګه شما سره دوباره بیا راغله انډو څه مطلب تر سره شو کار ریورس کا دوباره ما ته راوړه نو ګوره کته پر ایگزامپل دا یو کار وکړه دا لکه څنګه کاپی د واخیستل ورنه دا مې لکه څنګه پیسټ کړ نو رب ته چیرې سو کما ته انډو کاپی څنګه شما سره کاپی ختم کړل نن کاندري انډو ډیلیټ شي انډو کاپی شي انډو کټ شي څه خبره پکې نشته دې سره ښا دا لکه ما یو نوې سافټویر انسټال کړی دا ښا فرست کاپی ورته وایي ښا تاسو وینډوز کې شاید نه وي فرست څه کا مطلب دغه پیسټ کما ته څه خبره پکې نشته ښا دا مطلب څه کولای شي بیا پیسټ کولای شي دا پاکه د ګور راغی ما سره سره دا په دې کې منځ کې خپل سافټویر د وینډوز ټولز کې ښا تاسو به څه کولای شئ انسټالول شي خلاص ور په سره قبل چې ما ته وایي چې ریټو مطلب څنګه شو سره دا واسره کوم مطلب انډو ده او ریټو ده لمه دې سو دوباره راوړه انډو ختمول ریټو دوباره راوړل ښا بل چې لکه وایي چې نیو کې ګور ډېر مې خبرې دي اول چې ما سره کنه فولډر ده نیو ګوره زه اوس مطلب غواړم څه کوم یو فولډر جوړ کړم دا مګل څه کړل ختم کړل خال دا څه کوم ورګزار کما دا به ختم کول کدي ځنه څه ختم کړ اوس لکه زه غواړم تم چې نو فولډر غواړم کلیک کړم باندې اوس ما سره فولډر جوړ شو کنه فولډر چې لکه دا خپل یو بکس دی یو ډاکومنت دی یو دوسیه ده الګ اوس ما د چې نی فولډر ساده فولډر نوم چې دی نی فولډر دی یو بل مې لګا په کار کلیک کړم باندې سو کا فولډر سلام ایدا لکه بک سپیس وسوها بک سپیس نو مرته ورکل کا سلام ایدا اسد دا ګوره ما ته مطلب یو دوسیه شو یو فولډر شو یو بکس شو الګ کده کې شان ساته کنه اور گزار کده کې منځ ته ورواچوا څه خبره پکې نشته ده دا څه کولای شي ډیر فولډر نو څه کوي ځان ته جوړ کوي چې کې مطلب تاسو کوئی بیا شیان اچوي څه لپاره ساتلو لپاره دا اوس ګورس مطلب ډیر ګډوډي ده کنه ټول لوخه دې کې څه کوي منځ اور گزار کا څه خبره پکې نشته ښا بل لکه چې ما سره شارټ کټ د ګورم شارټ کټ ګورې سره پر اس فرق پروګرام نه شارټ کټ څنګه جوړ کو اوس ګوري تاسو ورته دا مسله ورسره بیا مر روانه چې مطلب یو پروګرام څنګه د شارټ کټ پوسټ باندې خپل کی خو یو طریقه درته خایم ګوره فرض کزه غواړم چې مطلب د یو پروګرام لپاره څنګه شارټ کټ جوړ کړم کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره مستقیم علامه راغله سره مې دا براوزر زما راکم بیا سه انتخاب مرته دیس پی سی یعنی مطلب مای کمپیوټر دې کله کسه انتخاب م لوکل سی دې کې پروګرام فایل انتخاب ما او مایکروسافټ افیس مې لګا پکار دی افیس 16 مې پکار دی کوم لپاره کوتن چر ایکسل لپاره ایو پریس کوم پس څنګه شي ما سره ایکسل راشي دا لکه اوس ګوره دا وسو کله کو کی بکو دا لکه دې سړي کې پات دي ته وي دا پات سم الکانو د پروګرام دغه کوم د مطلب ادرس دی ښا پات سم مطلب الکانو ادرس معنی لري ښا ځکه هر پروګرام چې مطلب هر فایل ته چې ثبت په کمپیوټر کې هغه لري خپل یو فات لري یو ادرس لري سیدا نو ته ما څه خره کې لکه دا ماته چې مطلب ستا پروګرام دی دا دی پات شو نیکسټ کله کا فینیش کا څنګه شو ما سره شارټ کټ شو کنه کوم پروګرام دلته ما سره ایکسل پروګرام دی دا ګوري د پروګرام دی اوپن کول یو بل طریقه هم ده ښا دا لکه به موږ تاسو کو سټپ سټپ لولو ښا دا مثلا مال شورا
بل لکه څه وایي چې مایکروسافټ اکسس ډیټابیس لکه دا د پکار شو دا ګوري د افیس پروګرام دی ښه افیس کې ور باندې باندې کار کوو ګوره ما سره مستقیم لکه سره مایکروسافټ اکسس بلیم ډیټابیس اوپن کې کلیک کړئ باندې تر څه لکه اوپن وي اکسس به درته اوپن وي چې دا د افیس پروګرام دی لکه به لخر سټپ سټپ وایو خلک بل ملک څه پکار شول بیت مپ ایمیج مې لکه پکار شول تاسو په وینډوز کې ما سره پروګرام دی په نامه چې بیت مپ اصلا څه مطلب شو د پاین پروګرام په نه خادي کې موږ څه کوو رسمي کو کلیک کړئ باندې اوس ګوري ما سره دغه راغی کنه دا اوپن کوم لکه د منځ کې چیم نشتري خالی دی نو سره که څه کوم تم چې رسو کده ما ته مطلب عکس پکې جوړول غواړم سو کوم دې باندې کلیک وکم اوپن وچ چا سره لکه په تم پاین سره څه کو اوپن کا ښا کوم پروګرام سره پاین پروګرام سره اوکې کړه کا اوس ګوره دا ډایرکټ اوپن وي پاین پروګرام دا موږ سره خري ورسو یو ښا دې کله که څه کو رسمي کو فرزند سره رسمي پکې وکړل ښا دا بس کو سیو کو اوس ګوره دا اوپن کا مشاهده کا اما رسمي را لکنه ور سره صحیح شو ها بیا نیکس راځم ورپسې لکه بل څه وایي چې را کنټاکټ دا ډېر مهم شی دی لکه نو دا په وینډوز 7 کې مولا او 10 کې هم راغلی دی کنټاکټ دا مطلب شو چې بعضې انډیوالانو باره کې څه کوي معلومات ځان سره ساتي نو په دې به کلیک وکړه لکه اوس ګوره تا نه اوس پوښتنې کوي چې دا ستا انډیوال چې غواړي دې باره کې معلومات وساتي څه نامه یې ده اوس ګوره دلته ما سره مختلف قسمه کټګوریانې دي ښایي ایمیل دی مطلب تر آی ډي پورې اوس دا څه کوو ډکوو لګیا یو فرست نیم لکه چې ته چېرې یاما اولنی نوم یې چیرې یاما میډل نیم لکه چې ته چېرې فار ایگزامپل احمدزی دا تخلص دی ښه چې درګه تخلص دی او لاست نیم لکه چیرې لکه موږ ته چېرې یاما احمدزی افغان صحیح شو دا ما ته څنګه شو مطلب مکمل نوم یې چیرې راکړه یاما احمدزی افغان ښه فرست نیم ټټه لکه دا څه کاره دی وظیفه یې چې ته مثال لکه آی ټي دی صحیح ده آی ټي دی ما سره ښه نیک نیم آیا چا ورته کوم لقب ورکړی دی نیک نیم څه مطلب لکه موږ تاسو چې میرویس نیکه احمدشاه بابا وته بل یو چا ورته ورکړی چې بابا صحیح شو ښه ایمیل لري بل ایمیل هم لري کوم قسم ایمیل ته چېرې yama@gmail.com دا چې د ما سره کنه دي ایمیل ادرس دی دا څه کومه لکه اډ کوم ورته اډ مې کې کنه صحیح شو راځم لکه هم ته راځم دا معلومات مې ډک لل کنه کلیک کړئ باندې اوس ما ته چې مطلب کومه کوڅه کې اوسېږي صحیح شو تم چې سټیټ نمبر 1 کوم ښار کې اوسېږي تم چې کابل ښار کې اوسېږي ښه سټیټ پروینس ګوري امریکا کې څه لري سټیټ یې هغه لري موږ څه لرو ته افغانستان کې ولایتونه لرو ښه وته پروینس کابل دی لکه ښه پوسټل کوډ لکه افغانستان څومره دی 25000 څومره 25000 څومره ټایپ کړه ورته 25000 لکه افغانستان اوس مثلا موبایل نو کوډ څومره دی 003 دی نو دا مطلب پوسټل کوډ څومره دی 25000 پاکستان لپاره هم کار کوي افغانستان لپاره هم کار کوي کنټری لکه کوم هیواد کې اوسېږي تم چې افغانستان کې اوسېږي یعنی مطلب څه کوم زه مکمل معلومات څه کوم ته چا برکه لاس راوړم ښه بل لکه څه فون ګوره فون دا مطلب چې دفتر کې کوم لګېدلی وي صحیح لکه افغان ټیلیکام په شکل باندې صحیح دا مطلب فون نمبر دی فیکس لکه کوم نمبر دی دا لکه بل ټیکنالوژي ده ښه فیکس صحیح شو بل لکه څه چې سیل فون دا مطلب چې جیب کې کوم ځان سره ګرځوي یو خو دفتر ټلیفون وي فون هغه شو مثلا او سیل فون څه مطلب چې زه جیب کې ګرځم جیبي موبایل وته دا مطلب جیب نمبر ده ښه ویب سایټ لري وته یې لري www.yama.com دا چې مثلا دی ویب سایټ ده لکه صحیح شو ورته لکه راځو کوم ځای کې کار کوي اوس ګوري چې برکه مکمل معلومات څه کوم تاسو لاس راوړو وته چې لکه سیکنډ سټریټ دویمه کوڅه کې ده لکه کوم ښار کې کار کوي وته چې خوست فار ایگزامپل سره سټیټ پروینس به شو کوم لکه خوست فار ایگزامپل پوسټل کوډ 25000 کوم ملک کې کار کوي افغانستان کې کار کوي صحیح شو کومې کمپنۍ سره کار کوي اوس ګوري ټول معلومات لاس راوړم تاسو دا خو د هوم باره کې وګڼئ اوس څه کوو د کور باره کې معلومات دا مطلب کوم ځای کې کار کوي وته چې لکه چا سره کار کوي فایزر فار ایگزامپل ښه جاب پټ لکه چې تم چې دا آی ټي دی سکاره وظیفه چي ده لکه تم چې دا ما سره کوم دی مطلب آی ټي دی ښه ډپارټمنټ کوم تم چې مارکیټینګ ډپارټمنټ کې لکه دې اداره کې کار کوي یا دې بس کې کار کوي ښه افیس لکه کوم نمبر تم چې افیس نمبر 10 لسم نمبر دفتر کې څه کوي کار کوي ښه الته چې کوم دی مطلب کوم ټلیفون نمبر دی وته دا مطلب موبایل نمبر دی فکس نمبر لکه چې تم چې دا فکس نمبر دی او پیجر مطلب د همکار څوک دی صحیح شو ته شو کوم لکه عثمان صحیح شو پیجر یا مطلب بوس ته ملي شي یا مطلب همکار ته ملي شي خلاص دلته فیملی کله څه وایي جندر لکه چې تم چې میل دی لکه نارینه دی
کوم طریق باندې لکه څنګه دا مطلب ځای ته چې دې طریق باندې ځای دې ښه وطن دا څنګه مطلب برث ډے دی ښه ان دې طریق باندې څنګه پیدا شو ته څه کله کا دې خو کا تغیر کا صحیح شو دغه څه کې مطلب ورته خپل تغیرات راوړي چې راکړه دا ورځ مطلب دومره ور صحیح شو بل لکه څه چې پارټنر لګا څو دی پر ایگزامپل دا به د دې کار په وخت مطلب کوم پارټنر هم لري ته چې خان چې کوم دې څنګه دی پارټنر دی ښه چلډرن ماشومان لري نو اډ باندې کلیک وکړه لکه کوم دی ته چې پر ایگزامپل جان د دې زوی دی صحیح شو عمر لکه دایبل زوی دی سکل ته مطلب ورته د ماشومان ټول نمونه څه کوي اټکوي لګیاي نوټس لکه دې ورکه کوم معلومات اټکوي ته چې هی از مای تشرکا نیر فرند لکه هغه زما نږدې دوست دی صحیح شو څه ورته معلومات ورکوي ښه نیر فرند صحیح شو او آی ډي مطلب باندې کوم دې تیار شته سلام ایدا yama@gmail.com اوکې کله کا اوس ګوره ډایرکټ مسله څه جوړ شول یاما صحیح شو اوس ګوره ما ته مکمل معلومات شکل ترا کوي ښه تصویر هم تاسو اول ځل کې ورته څه اډ نه کړ ورته ښه چې دلته مطلب تصویر هم ورته څه کولای شي اډ کولای شي کله چې مطلب اول ځل پر دا جوړوي ښه لکه مخکنی پروسه کې دلته ګوره که بل جوړ کما کلیک کړئ باندې دلته څه کولای شي تصویر اډ کولای شي ورته ښه چینج پکچر لکه کوم تصویر وشي او تم چاري یو تصویر ورته راوړه کوم یو لکه دغه یو صحیح دی ښه اوکې کا ما تر څنګه تصویر هم راغی ښه صحیح شو ښه کنټاکټ مو تر څنګه مطلب دا جوړ کولای شو بل لکه سوي چې مطلب مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ مې بکاره کلیک کړئ باندې اوس ګور دا ماتر کوم دی وینډوز نه بعد لخره دغه پروګرام وایو سره ورډ پروګرام 2014 سم لخره ښه دا مثلا مل شولا بل لکه وای دا سنوي تاسو په کار دي مایکروسافټ هغه ژورنال ډاکومنټ مې نه بکاره کلیک کړئ باندې دا اوپن کا اوس ګوره دا مطلب چې ما سره کتابچه په شکل باندې دا څه پکې لیکل کې چې مطلب خط خاصه ویل څه کولای شي خاصه ونه لیکل کولای شي ښه نو ما تر څنګه شل کنتی وی کیږي ژورنال ډاکومنټ خدا اوس په لکه څه کوم کلوز کوم ښه لازم په کار نه دی خلاص ته بل ملکه څه په کار وته چې مطلب مایکروسافټ پاور پوینټ په کار دی دا لکه وګوري اوپن کا دا په افیس کې دریم نمبر پروګرام تصویر لخره وایو ښه دا لکه په کار نه شوته چې مطلب نور می څه په کار دی وته چې مایکروسافټ پبلشر می په کار کلیک کړي باندې دا لکه بل د افیس پروګرام دی ښه دغه څه کارونه کې لکه ډیزاینینګ پکې ښه چې پبلشر دی ته ویل کیږي یو څه کې مطلب شان ډیزاین جوړوي ښه او بل لکه چې ماته چې مطلب وینرال مې په کار کلیک کړي باندې دا مله کنه فولډر نه دی ښه اوس ګور دې څه کې مطلب شان ور گزاروي اسه ښه خدا بیا ګوري څه کې ایکسټراکټ کوي به سبا کوي ایکسټراکټ دی ته ویل کیږي ښه یو شی بس کې دنه به وباس داسې ایکسټراکټ فایل هیر ښه د فولډر په شکل باندې نه دی ښه پر لکه چې موږ تاسو وایي چې را ټیکست ډاکومنټ کلیک کړم دا ما څه په نه ویل کنو نوټپاد پروګرام ګوره راغی کنه دا موږ تاسو سره څه کو بیا ورسته وایو په وینډوز کې دا پروګرام تاسو سره ښه یو نوټپاد پکې ولو بل پکې وډپاد ولو بل پکې پین پروګرام وایو ښه خدام شو بل لکه سوي چې مطلب څه په کار دي مایکروسافټ ایکسل وشو دې په کار کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ما سره کنه څنګه دی ورډ نه بعد دغه وصل کیږي ایکسل پروګرام دیګه لکه څه کارونه کی کیلکولیشن پکې محاسبه پکې کو خدای ډېر خود دور پروګرام دی ښه بل لکه څه په کار شولته چیرې وینرال زیپ می په کار کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما کوم دی زیپ دی کلیک دې کوم شان ورچول شي خبره پکې نشته خدای به څه کوي ایکسټراکټ کوي به ښه کلیک کړئ باندې فایل به داسې تیوبا سي یس ټوال صحیح شو ښه ښه دا درس به د خر بیا باقي ورسته کور باندې سټیپ بای سټیپ کار کوو